دونه سخت پریشان یم که خودکشي ارامه نه وه دغه مې کړې وه. السلام علیکم. اوا څنګه حالات ښه دي؟ شکر الحمدلله. دا په څو خرڅ دا په سل خرڅوم دا په دوه ریټ را سره وکړه چې نه علامه شابه ریټ را سره ګزاره را سره کوه چې نه علامه بس ته خبره وکړه نو زه به یې درکړم. دې کې ته ورځې 100 روپۍ ګټې دې کې ته ورځې 100 روپۍ ګټې دې کې کله 1500 کله 1000 کله هم نشي. د ټولو نه زیات چې به یې ګټلي 100 روپۍ ګټلي د ټولو نه زیات چې په کوم ورځ ګټلي 100 روپۍ دې ګټلي د ټولو نه زیات 1500 روپۍ 1500 نور سره څه دي دا موټر دی او ته رقم دی دا پیرانو ډاګي رستم خېلو مالک خو اواز پښتو کې یو مشوره در کوم داوم نه عالم خیر دی خو اوس خو دې عمر زیات دی کنه اوس خو دې عمر زیات دی کنه خبر غم او بلستان کې بروزه یخنی او زامن څنګه په بلستان کې بروزه یو ځوی مې 18 سال به اوس روزه کې عمر پوره شي په 15000 روپۍ مې شاین مارکیټ کې چا سر نوکر دی او نن سویم تاریخ دی د تیرې شوې میاشتې په کارای کې 4000 روپۍ بقایا ده کور دې په کارای دی 12000 روپۍ میاشت او د اختر په 1500 مې د لور واده دی هغې لم څه شتې نه دونه سخت پریشان یم که خودکشي ارامه نه وه دغه مې کړې وه. نن یو کار وکړه نن زه یم چې چوټي وکړې خو به کوم کاندي 100 روپۍ له درکم چې په خوشحالۍ کور ته لاړ شي چوټي وکړې وایه راته چې څه دې خوښه چې څو تا یاد کړې به ته پیدا وي زه ورته جي سم نشم ویلی که مخامخ چې ناست یم که نه داسې وګڼه چې بچی دی ناست دی بچي ته خو بیا ویلی شي که نه خلک نو بس تاسو ته ما ووایي چې 4000 راته تېره شوې میاشت کې بقایا دي اوس به هم دا د کرۍ پوره شي نو بس پیسې شتې نه هغې دپاره 4000 برته تېر شوې میاشت کې بقایا دي او دې میاشت کې څومره دي 12000 روپۍ کرۍ ده د کور دا 16000 روپۍ چې له درکم بیا به ټیکي بیا به ځمه بس اوس په دې ساعت ځمه خوشحاله به ځې بیا دا 15000 دا شپاړه خوشحاله اوس به څه کوې اوس به ځم کور ته بس مونځ به کوم او دوا به ورته کوم رانږدې شه داسې کار به وکړې چې هغه کمې لور ستا واده دی که نه زمونږ هم خور ده ورته بیا یو ورور دی راغلی او هغه وایي چې زما له سایډه به دا 100 روپۍ زما خور ته ورسوې او د خپل ورور د طرف به په دې ځان دې څه وکړې صحیح شو خدای دې خوشحاله ټیک شو صحیح او اوس لاړ شه کور ته څنګه چې له دا نن ورځ مزدوري الله پاک درکړه که نه داسې سبا بیا الله شته صحیح شو پیسې سنبال که د نه پرېنوځي او دا تاسو ولې څه دا د دې لپاره دا ولې نه بابا دا ځان سره واپس السلام علیکم څنګه موږ په خپل لوبیا وخوړه د موستا د مور د پستا پرې پلیټ باندې لاګیو دا ما وی چې را کاکا سخري نیو شیز د یاد کو او یو ورته ما یاد کو ما یو ورته پوښتې کو چې د څه وخوړه دې کې څه دې کې د الماشو مټرو او ولو میکسو زه ته لږ لږ ټولو نه واچو بس خورم او راځي چې تاسو مو زه یو خبره کوم دا باران ورځ مزیداره پدیرت باندې چرګ مرګ ولته واخه کنه دا د واخه ما انا سپر د دې رشکې کې دوه مسنی یار کنه رشکې دا کار لکه دا اوس مو یو ټریپ وکړو په 200 باندې هغه وړوډه پر مزبیا به تر نشم کمپلیکس څنګه سو غټې دي نو مو سفر ولاړم تر نسنو په 200 متر پکو بس 150 باندې د تروټه ته 50 بجې کم او دا کم دی یم نه مردان د دې دی باندې دې خبره ده
نن چې دا کوم د باران موسم دی که نه جی دا خو یا د الوا موسم دی د شو د الوا ها. خو یا ښه ګرم چرګ او غوښې موسم داسې ده که نه اوس چې د څه خوړي دي هغه خو داسې موږ خوړل د ماښام روټۍ را روانه ده باران دی ډېر داسې کار وکړه چې دا د ماښام روټۍ شوې په کور ته لاړ شې په دا نه یو ورځ خو پکې نن چوټي وکړه که نه صحیح ده صحیح ده دا واله دا خو ستا پیسې دي اوس که نه صحیح ده بس تاسو ګوره دا ته خبره وه جی دا تاسو چې هغه کم محنت مزدوري کوئ که نه دا غیرتي خلک کوي الله پاک غیرتي ذات دی او د هغه ستاسو غوندې غیرتي خلک ډېر زیات خوښوي بالکل بېشک ډېر موږ څه نشو کولی خو چې یو ورځ تاسو په سکون کې تېره شي دا زموږ دپاره سره بالکل جی ټیک شو که نه بالکل د وړو مور دې شته او جی او هغه بیا زموږ هم بیبی ده د بیبي څه پکې سپېشلي نه کا دا یو نور پکې سپېشل د بیبي دی او د یو بچی راغلی وي چې به دا به زما د سایډه بیبي ته ورسېږي صحیح ده جی ټیک شو صحیح ده روټۍ وخوره او جی لاړ شه کور ته ښه خوراک وکړه او جی بیا خوب وکړه یخني ده او سبا وروسته سبا بیا لاش ته بېشک